د نبی علیہ السلام خدمت کی سو خلق حاضر وو. یو کس مخامخ تیر شو. نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه چې د دې کس باره کې ستاسو څه خیال دی او څه رایه ده؟ هغوی عرض وکړو اے د الله رسوله شریفو خلکو کې دی، والله د دې قابل دی که چېرته د نکاح پیغام ورکړي نو قبول بشي، د چا سپارش وکړي نو وبه منلی شي. نبی علیہ السلام واورید او چپ شو. د دې نه پس یو بل صحابي مخامخ تیر شو. نبی علیہ السلام د هغه متعلق هم سوال وکړو. خلکو وویل اے د الله رسوله یو مسلمان غریب دی، که چېرته کوژدن کوي نو څوک لور خور نه ورکوي، که چېرته سپارش کوي نو نه قبلیږي، خبره کوي څوک ورته توجه نه ورکوي. نبی علیہ السلام ارشاد وفرمایه چې دغې د لومبنۍ په شان نه که چېرې ټوله دنیا ډکه شي نو د هغې ټولو نه دا کس بهتر دی. مطلب دا دی چې صرف دنیاوي شرافت د الله تعالی په نزد هیڅ عزت نه لري. یو مسلمان غریب چې د هغه په دنیا کې هیڅ هم عزت نشته، د هغې خبره چېرته نشي اورېدلی. د الله تعالی په نزد د سوونو هغې شریفانو نه بهتر دی چې د چا خبره ته دنیا کې ډېر په عزت سره کتلی شي او هر څوک د هغې خبرې اورېدلو او منلو ته تیار وي، خو د الله تعالی په نزد د هغه هیڅ عزت نشته. د دنیا وجود د الله والو په برکت سره دی. دا خو حدیث کې په خپله موجود دي چې په کومه ورځ دنیا کې د الله تعالی نوم اغوستونکی پاتې نشي، قیامت به راشي او دنیا وجود به ختم کړی شي. د الله تعالی د پاکې نامې دا برکت دی چې د دنیا دا ټول نظام قائم دی.